عاکفه زما غږ اورې؟ عاکفه هیله کوم ما مجبوروه چې په تا ډز وکړم. تسلیم شه. عاکفه تسلیم شه. عامر صاحب اصله دې وغورځوه. اصله دې په ځمکه کېږده. تا خپل تر ټولو نږدې ملګری په مرمیو وویشت. پام دې دی ته هم پوهېږې چې ما نه غوښتل داسې وکړم. باور وکړئ په ځان ویاړم، خو تاسې زه دې کار ته مجبور کړم. موږ یوازې قانون پلي کوو. که تر ټولو نږدې ملګري مو هم وي، قانون دی. عاکفه عاکفه ودرېږه. بالاخره د خپل ځان په ما وویشته. څه درته ووایم؟ عاکفه هر څومره چې وتښتې بیا هم زما لاسته راځې. دا ځل خو وژغورل شوې عاکفه. هله زر کوئ هله اغلې هیله کوم اجازه راکړئ. ناروغ باید دننه ایسو. هیله کوم اغلې اندېښنه مه کوه. ډاکټر صاحب ته یې ښه کېږي که نه؟ خپله هڅه کوو اغلې. عملیاتخانه چمتو کوي. رانا نیازي دا کار څنګه وشو؟ هیڅ پوښتنه مه کوه. چا دا کار وکړه نیازي؟ باور کول یې سخته ده، خو ممدوح سرګر صاحب باندې عاکف ډز وکړ. څه؟ هیڅکله هم باور نه کوو.
والله همداسې وشول. عاقف مو کلا بند کړی و. د تېښتې لپاره یې ډزې وکړې. توپ راکه او ممدو څارګر یې ټپیان کړه. لاسونه دې مات شي. څنګه داسې یو کار کولی شي ها؟ هغه یې تر ټولو نږدې ملګری و. ممدو د عاقف لپاره خپل ځان قربانه و. خو د هغه کار ته وګوره. یو انسان څنګه دومره بدلېدلی شي؟ نیازي په والله چې زه حیرانه شوم. څارګر صاحب موږ ټول دې یو ځای تباه کړو. د دې کار پایله به څنګه شي؟ هسې هم زه له هدیرې نه ډارېږم. اوس خو به لیونی شم. د مشر قبر نو چېرته و؟ دا ته څه کوې څارګر صاحب؟ لوخ نه پوښتنه کړې وه چې غاړه دې ولې کږه ده. ویلي و چې کوم ځای مې سیده دی چې غاړه مې کږه نه وي. ډېره ښه خبره یې کړې. لومړی هغوی وینه تویه کړې خیري. چا خو به څارلی نه یې که نه؟ نه وروره، هره شېبه مې شاته کتل، حتی غاړه مې شخه شوه. دا واخله د نجیب عامر خاطره در سره وساته خیري. داسې یوه خاطره له ممدو څارګر صاحب سره هم ده. خو رښتیا وایي هغه څنګه دی؟ روغتون ته یې ویوړ، پښه یې ټپي شوې وه. دا تا څه وکړل څارګر صاحب؟ دې کارونو څنګه دې حالت ته راورسولې؟ هېڅ پوه نه شوم. نجیب عامر د یوې خوا، ثابت ورور له بلې خوا، موږ خو تباه شوو. هغوی ما ارامه نه پرېږدي خیري. د پیشو او موږک لوبه یې را سره پیل کړې ده. له خپلو ملګرو سره دښمن شوم. د چا لپاره چې ما خپل ځان قربانوه هغوی سره لاس او ګرېوان یم. او دا هر څه د هغو کسانو له امله وشول خیري. خیري هره بدي خپله سزا ویني. زه څه وکم راته ووایه. څارګر صاحب راځه له دې کار نه لاس واخله. راځه ځان تسلیم که. قانونه دواړو خو ته به ډېر زیان ورسېږي. که بل ځل نجیب عامر مجبور شي او په تا باندې ډز وکړي بیا؟ خیري اوس دا خبره زما له خولې وتلې ده. تر څو چې پیساګور او پیکاس قبر ته لاړ نه شي که نه، تر هغې زه له دې لارې نه راګرځم. که غواړې ته هم تللی شي، هسې هم د لارې په پای ته هم پوهېږي. ممدوحه ډاکټر صاحب مهرباني حالت یې وکړئ. څنګه دی؟ ښه دی ښه دی. مرمۍ مو وویستله، کومه لویه ستونزه نه لري. لږ څه چې آرام وکړي بیا به له خیره سره ښه شي. ژوندی اوسې. شفا دې وي. مننه. ډېر شکر. دا ستونزه حمال شوه. وګوره رانه. وروره مودو څارګر څنګه دی؟ ښه دی ښه دی. تا ته ډاکټر څه وویل؟ کومه ستونزه نشته. مرمۍ تېره شوې وه، لږ باید آرام وکړم. یو ځل عاقف زما لاسته راشي، هډوکي به یې ورته مات کړم. اته ساعته وروسته انټي بیوټیک ورکوي. سمه ده ښاغلیه. بیا دې هم شفاوي ښاغلی. ژوندی اوسې ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب زه ورسره خبرې کولی شم؟ لاندې خبرې وکړئ، ناروغ مه ستړی کوئ. سمه ده. څنګه یې ممدوحه؟ اوس خو ښه یم رانه. وډاره شوم چې په تاسې ونه شي. څومره وډاره شوې؟ ډېره وډاره شوم. نو فکر مې وکړه کومه بده پېښه شوې او له مانه یې پټوي. تر څو چې تا د واده په جامه کې ونه وینم د مړه کېدو نیت نه لرم. رښتیا وایې؟ البته چې رښتیا وایم. رانه ووایه.
داسې بلاګانې د ښاري او اړخم لري انسانانو ته فرصت ورکوي چې خپله مینه اظهار کړي پوه شوم چې تا سره مې بې انصافي کړې وه څنګه دننه نرسه دې باید لیدلی وای یوه شېبه هم غلې نه شوه هغه شېبه مې شکر وویسته چې هغه سجلې زما په نصیب کې نه ده کړې رښتیا یعنې داسې ده ته ډېر بد یې هو شفا د وینه جیبه عمره ژوندی اوسې څارنوسی هېڅ نه پوهېږم دا سړی غواړي څه وکړي لږ پاتې و چې ارزو ووژني نجیبه میره ابا ګوره زما خور له دې پیښو سره هېڅ اړیکه نه لري ثابته ته غلی شه لږ وروسته به پوه شو چې کوم اړیکه لري او که نه لري سلام ښاغلو تاسې بله مېرمن عزیزې سره معرفي کړم دا هم ستاسې د تشکیلاتو پخواني منصوب عاکف ګندوز الف لخوا ګواښل شوې ده مېرمن عزیزه تاسې چې په دې وختونو کې مو ډېر نوم اورو خوشحاله شوم زه هیڅ خوشحاله نه شوم دلته په راتګم زه هیڅ خوشحاله نه شوم ښاغلیه باید درته ووایم ډېر وخت کېږي چې عاکف زموږ په تشکیلاتو کې نشته مېرمن ارزو هم دلته ده دا خبره رښتیا ده تاسې ارزو سره څه اړیکه لرئ بخښنه غواړم تاسې څوک یې ورورې یم فکر کوم حالات ګډوډ شو زه اوس د اظهاراتو لپاره ځم تاسې خپل منځ کې خبرې وکړئ زه هم در سره ځم نجیبه میره مهرباني وکړئ توپراک څنګه دی ښه دی اوس کومه ستونزه نه لري عاکف نه کوم خبر شته تښتېدلی دی ټول فکر کوي نجیب هغه ټپي کړی خو پایله یې تر اوسه ښکاره نه ده هغه سړی څه کوي اجل خواته روان دی څه به کوي ان زه یې هم په مرمۍ وویشتلم له دې ښکاري چې هېڅ مغزه ورته نه دی پاتې زه ډارېږم والله خدای دې وکړي چې روغ رامټ ونیول شي څومره چې په خوله ورته بد ووایم په اصل کې له زړه نه مې ورباندې بد نه لورېږي خدای دې ورباندې څه نه کوي زما په ان له مړه کېدو نه خو به ښه وي چې زندان ته لاړ شي که نه رښتیا به یې که لږ څه نور هم د باندې پاتې شي پایله به یې ډېره بده وي داسې مه وایه انشاءالله پایله به یې ښه وي انشاءالله وبنیول شي کېدای شي چې زنداني شي او پښیمانه به شي زه پوهېږم زما فکر هم سم کار نه کوي له دې وروسته که پښیمانه هم شي ګټه نه کوي اوس خو له خپل حد نه تېر شوی فکر نه کوم چې پښیمانه شي صبر وکړه د خدای لپاره هیله کوم غلی شه له ټولو نه ډېر زه ورته په غوسه یم خو بیا هم په هر حال پرېږده یې نو زه به یو ځل نجیب ته زنګ ووهم اندېښمن به وي زما سلام ورته ووایه سمه ده عاکف ته ولې وتښتولې آیا ته پوهېږې د پیساګردې د ځای پوښتنه یې وکړه تا څه وویل تښتول شوی او شکنجه شوی زه یم امیر صاحب ولې ما نه اظهارات اخلئ له هغه نه اظهارات واخلئ که نه ارزو مېرمنې ته یې راته مزده کوه چې زما دنده څه ده بلې ښځې هو نجیبه ممدو له عملیات خانې نه راووت مرمۍ یې ویستلې ده هغه ښه دی ډېر شکر شفا دې وي توپراک څنګه هغه هم ښه دی درملنه یې ډېره زر وشوه نجیبه له عاکف نه کوم خبر شته وروسته به خبرې وکړو اوس کار لرم حالا نو شفا دې وي څارګر صاحب سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې
ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوي د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ. هېر دې نشي انټي بیوټیک هم وخوره. آفرین خیري سم ډاکټر یې والا. په هر حال هغه نور شیان دې راوړه. هو را مې وړل، هر څه دلته دي. وروره وسلې خو به دې په کار وي، خو زه پوه نه شوم چې دا لاین څه کوې. له خاورې نه برېښنا اخلم خیري، بیا یې د پیساګور غاړه کې ورکوم. همداسې یو کار کوم. ښه یعنې له ځمکې نه برېښنا اخلې، هغه ته برېښنا ورکوې. ما چې پخوا په برېښنایي شرکت کې کار کوه دا کارونه مې ډېر بس کړي که دي. خیري بس که. ښه نو سمه ده څارګر صاحب، زه به در سره لاړ شم، ثابت ته به هم زنګ ووهم. نه خیري، ثابت نور زموږ په ډله کې نشته. موږ له داسې خاینانو سره کار نه لرو. څارګر صاحب داسې خبرې مه کوه، کېدای شي چې کوم لامل به لري او کوم څه وي چې موږ پرې نه پوهېږو. د څه شي په څېر خیري، ته خو په کوم څه نه پوهېږې. دا خبرې هیڅ چاته څه ونه وایي، نه کستا او نه کوم بل چاته. پوه شوم وروره، پوه شوم، هیله کوم خوشې به ژمنه وکړه د خپل شرف او ناموس په سر قسم وکړه. ژمنه کوم، هر څه چې وایي هماغسې کوم، هېڅ مې هم نه دي لیدلې، قسم کوم. په هېڅ هم نه پوهېږم وروره. خیري تا ته وایم، ته خو به کوم څه نه پټوې که نه؟ نه زه به څه پټوم څارګر صاحب، یعنې ما ویل که ثابت رومړ هم شیطانه خرڅوي، یعنې هرومرو به کوم لامل لري د هغه. یو ځل پوښتنه وکړه، کېدای شي کوم څه درته ووایي څارګر صاحب. ها پوهېږم ته رانه کوم څه پټوې، خو هرومرو به پوه شم. څارګر صاحب د چهي جنازې پوښتنه دې چې وکړه که نه، په رښتیا هم داسې یوه جنازه شته؟ زما غږ اورئ؟ استانبول کې پوهېږي چې څوک دی؟ هغه بریدمل چې ساراکایا کې د اتل په څېر جنګېدلی و، د هغه جنازه ده. یعنې دا خبره یې دروغ نه وه. جنازه څه وخت پورته کېږي خیري؟ د غرمې لمانځه سره 1 ساعته کم وخت پاتې دی. تا ولې پوښتنه وکړه؟ عرض ورته یو څه ووایه چې د شهید په جنازه کې به مې ښودل کېږي. ما باور ونه که خو کېدای شي رښتیا وي. وروره دا ته څه وایې؟ یوه شېبه شهیدان خو هسې هم نه دي مړه، نو جنازې باندې څه کوي؟ او دا کار خو په کاره ډول وحشت دی، دا خبره رښتیا نشي کېدلی. نه بمونه وخته لېږدول شوي خیري. ښه نو بیا موږ ورځو او مخه یې نیسو څارګر صاحب. زه ستا مخه نه نیسم، بکس کې وسلې شته، په مخه دې ښه. څارګر صاحب دا ټوکې بس که نو. زما لاره ښکاره ده خیري، زما په لاره کې ټوکې نشته وروره. زه پیساګوردوی پسې ځم. اغلی ارزو عاکف چیرته لاړ؟ تاسې ته یې کوم څه وویل؟ هلته خو به یې موبایل کې چا سره خبرې نه وي کړې؟ څه مو نه دي اورېدلې مېرمن ارزو؟ اغلی ارزو چیرته به تللی وي؟ ومې ویل که نه نه پوهېږم. نجیب امیره، مېرمن ارزو لږ څه ورخطا ده، اجازه راکړئ چې یو څو دقیقې زه ورسره خبرې وکړم. سمه ده، مهرباني وکړئ. هله نو ووایه ستا او دا کیف ترمنځ ستونزه څنګه رامنځته شوه؟ له دې مخکې خو ډېر سره نږدې وئ، یو ځای به مو بدماشي کوله، اوس نو څه وشول؟ ارزو ته کولی شې چې نجیب ته ووایي چې عاکف چېرته تللی؟ یعنې څنګه؟ کله چې تا زنګ ووهم موږ پوه شو چې عاکف ته تښتولی، د هغه لپاره موږ یوه ډالۍ چمتو کړې. اجازه ورکړه چې نجیب هم ورشي. سمه ده پوهه شوم، ډېر ښه فکر دی. یوازې غواړم پوه شم. مهمه نه ده، حل به شي. تاسې څنګه امیر صاحب؟ زه چې نه وم تاسې ورسره وئ. ښه نو په تاسې څه وشول؟ زموږ منځ کې توره پیشو دننه شوه.
که رښتیا وایم هغه توره پیشو د عاکف مغزو ته دننه شوه. زه خو تر اوسه په دې نه پوهېږم چې هغه څنګه بدل شو ثابته. ډېر فکر مې وکړ. ما ورسره بدچلن هم نه دی کړی. خیر څه وکړو نو. څنګه چې پرون وم یو کال مخکې وم اوس هم هماغسې یم. خو د عاکف لپاره هېڅکله داسې خبرې نشم کولی ثابته. عاکف کوم غلط کار نه دی کړی امیر صاحب. خپل هیواد او دولت سره یې ډېره مینه لري. یوازینۍ ګناه یې همدا ده. دا خبرې دې چې وکړې په قانوني چوکاټ کې نشته. هسې هوایي خبرې دې ثابته. د هېواد کښتۍ څوک په خپل سر نشي ګرځولی. څارګر صاحب زه خو په هېڅ هم پوه نه شوم. هلته بې ګناه کسان په بامه لوځي. هغه هم د شهید خپلوان دي. د دولت مشران به هلته وي. ته د هغوی ژغورنې پر ځای د هغه رذیلانو پسې ورځې ها؟ هو همداسې ده. الله الله څنګه داسې کولی شې څارګر صاحب؟ کولی شم خیري کولی شم. د هر شهید جنازې ته خو زه منډې نشم وهلی. وبه منو چې اوس مو هغوی وژغورل. سبا څنګه ها؟ تر څو چې هغه کسان ژوندي وي د ډېرو شهیدانو جنازې به ولیدل شي. ښه نو څه وکړو؟ پرېږده چې نجیب امیر یې حل کړي. پرېږده نو. کله چې په ځمکه پراته مړي وګوري بیا به یې ماغزه ځای ته راشي. زه ډاډه یم تاسې دواړه به د خپلو کارونو حساب یې ورکوئ ثابته. که هغه دې ولید دا خبره هغه ته هم ووایه. نجیب امیر مهرباني وکړه. اورم یې مهربان ارزو. عاکف د فیساګردې پوښتنه کوله. زه یې شکنجه کولم او هڅه یې کوله چې د هغوی ځای پیدا کړي. ښه تا ورته ځای وښوده؟ ومې ویل کمربورګا سیمې یوې کوټه کې اوسېږي. په لوړ ګمان به هلته ځي. خو اوس هم وخت لرئ کولی شئ د هغه نه مخکې هلته ورسېږئ. هیله کوم هغوی ونیسئ. که نه نو ماته به هم زیان ورسېږي. ښه ده لږ تر لږه یوه نښه خو راسره شته. خیرت د امیر صاحب تاسو کوم چېرته ځئ؟ امیر صاحب که غواړئ موږ به هم در سره لاړ شو. اړتیا نشته تاسې خپل کار وکئ. سمه ده امیر صاحب. څارګر صاحب یوه شېبه صبر وکړه. څارګر صاحب صبر وکړه. یوه شېبه. څه خبره ده خیري څه څه وایي بیخي د سر مغزه دې راته وخوړه. اوس نو د دې لپاره چې د نجیب امر مغزه سرته راشي د بې ګناه کسانو مړه کېدو باندې څه ګټه پټوي. وګوره خیري ستا مغزه په دې خبرو نه خلاصېږي. اړتیا نشته چې له میږو سره ځان ستړی کړو. زه ځم د هغوی ریښه ختموم پوه شوې. ډېره بده ده په رښتیا هم بده ده. یعنې خپله کینه او خپله کرکه دومره درته مهمه ده هلته هم بې ګناه کسان مړه کېږي. خیري پولیس چې هر چېرته ما وویني ځان سره مې وړي. هېڅ وخت نه لرم یا نن یا هم هېڅکله. وروره که پخوانی حالت وای نو دې کار ته د اجازه نه ورکوله. اوس څه وشول؟ خپله دې وویل که پخوانی حالت وای بیا اوس خو پخوا حالت کې نه یو که نه. اوس حالت بدل شوی خیري بدل شوی. اوس پخوانی حالت نه دی. څه بدل شوي وروره؟ وګوره قسم مې کړی خیري قسم مې کړی دی چې د خپل پلار غچ به اخلم. قسم مې کړی تر څو چې هغوی ونه وژنم نه مړ کېږم. که له پیساګور نه مخکې زه مړ شم مړی مې سپو ته واچوه. که دې ښخ کړم نو راباندې لاړې توکه. وروره صبر وکړه.
آفرین دا ځای هم چمتو شو. سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ که یو ټن نه دي خیر خو دومره چاودېدونکي توکي شته چې عاقف والوځوي بوم څه ورځې وې بیا څه وشوه دا به مې چې ولیده پخوانۍ ورځې مې ذهن ته راغلې د امرالي سیمې ترهګرو مشرې هم غوښته همداسې هوا ته والوځوي ښه نو بیا ما یې مخه ونیوله ښاغلی کیسه ګوره یعنې څنګه زه باید درته ووایم دا یوه ډېره ښه کیسه ده هغوی غوښتل ارفچي په بمونو والوځوي هغه هم د جي 4 چاودېدونکو توکو په وسیله ښه کله چې هغه د سورې له پولې دننه راغی نو زه خبر شوم ملګرو په یاد مې دي ما هغه وخت پاریس کې ژوند کوه هغه وخت هغه سړی زما د ورور په څېر و د هغه په ټلویزیون کې به مو هره اونۍ د قندیل شپه لمانځله د قندیل سیمې ترهګرو ته به مو تخنیکي او عملي زده کړه ورکوله د سوسیالیزم مارکسیزم او نورې موضوعګانې به مو هغوی ته ورښودلې او ور زده کولې به مو ښاغلې هغوی هم ډېر کم عقل ول زموږ خبرې خوښېدلې لږ پاتې و چې ماته عبادت وکړي د عملیات پایله داسې وه زموږ د سازمان مشر کله چې غوښتل په کمپ کې خپلو کسانو ته خبرې وکړي بیا به یو بل کس له لرې نه د ریموټ کنټرول په وسیله موټر بام ته چاودنه ورکوله ملګرو او د سازمان له مشر سره یو ځای د سازمان ټول د رهبرۍ هیات له منځه ویوړ ملګرو البته له هغه وروسته به ترهګري نه وه پاتې البته ګرانه البته چې هېڅ نښه به یې نه وه پاتې ګرانه خو ما څه وکړل زر مې د خپل ورور غوږ کې خبره وکړه ومې ویل ستا وژلو لپاره دلته راځي والله چې هغه وخت ډېر زیات وډار شو زموږ ورځپاڼې ته مې هم خبر ولیږه چې ولیکي د دولت لخوا ډېر زیات جي 4 چاودېدونکي توکي د کومې موخې لپاره امنیت او تشکیلاتو ته ورکړل شوي دي ملګرو داسې خبر مې خپور که داسې خبر هو یعنې هغه بم ته د هغه کسانو په لاسونو کې چاودنه ورکړه ها بیخي همداسې وشول خو ما خپل کس له مخکې نه خبر کړی و په انقره کې له چاودنې وروسته خلک ډېر خوشحاله شوي وو او جشن یې ونیوه ملګرو البته هغوی خبر نه ول فکر وکئ هغوی به ځان ته څومره د لویو اتلانو فکر کړی وي زما ډلې ته خبرې مه کوه اصلي کیسه وکړه هغه کس دې له مرګه وژغوره او که نه دا خبرې تا سره هېڅ ښې نه ښکاري نیم ساعت وروسته زما هغه ملګری په خپل غږ سازمان ته غږ وکړه او ویې ویل زه ژوندی یم او د دې برید غچ به هرومرو واخلم هغه وخت چې د دولت چارواکو په مخابره کې هغه غږ اورېدلی وي څېره به یې ډېره بدله شوې وي هغه بیچارهګان به څومره ډار شوي وي زه خو همداسې فکر کوم د دې پېښې وروسته تر اوسه هم زما پوره وړی دی ښاغلیه ما ورته یو پیغام ورولېږه ورته ومې ویل د مې میاشت 10 مینه وروسته باید یو لوی او له وینو ډک عملیات پیل کړي هغه هم د خپل وکیل په وسیله دا پیغام قندیل ته ورسوه یعنې دا چې یوه میاشت وروسته به جشن پیل شي غرونو کې د عسکرانو ښکار ښارونو کې د پولیسانو ښکار له هغه وروسته به د جنازو بریدونه خلک لا ډېر راوپاروي ښاغلو ښه نو څنګه به چاودنه ورکړو له لرې د ریموټ په وسیله خیر دی دې دکمې ته به زه فشار ورکړم نه کېږي زه فشار ورکوم خیر دی پیکاسه یو ځل عاقف راشي بیا به پې فکر وکړم زنده باد ښه نو راځئ چې ځو یعنې څه د هغه د حالت نه شو لیدلی خیر دی ښاغلیه د دې شېبې لیدونه موږ به محرومه وه ښه نو سمه ده له یو کونجه به ورته وګورو د دې شېبې لیدل به په رښتیا هم ډېر خوند وکړي ښاغلیه خو زه یو شرط لرم بیکاس باید موږ ته د قونیا لاکماکه یو ډول خواړه راوړي په ډېره مینه ښاغلی پروفیسور صاحب هرومرو یې راوړم
د قونیا اکمک ډوډۍ درته راغواړم خپلو کسانو ته به ووایم چې په ځانګړې توګه یې درته راوړي خو که ویې نه خورې بیا خفه کېږم هو نه که نو راځئ د عاکف قبر نه لرې لاړ شو رښتیا پیکاسه دغه بم په اړه هغوی ته خبر نه ورکوې که څنګه کوم څه ورته نه وایې سمه ده همدا اوس زنګ ورته وهم راځئ شیزو هله کین ګس شهید کېده شاته وګرځئ زوی مو شهید شوی تاسو څه ویل لرئ څه به وایم لورې هېواد دې ژوندی دی نور څه ویلی شم شاګرد مارش مارش زما مخکې زوی زویه زما ګرانه زویه ته شهید شوې زویه زویه مونږ دې یوازې پرېښودو زویه ته چېرته لاړې زویه زویه بله پیکاسه مراده حالت څنګه دی هر څه خرابات دي جنازه راغله د جنازې لمونځ په وخت کې د هغوی ما زه دننه کېږم زمریا شهید باید ستا په څېر وي ته د انقلاب شهید یې حالا نو خپل ملت مشر مه سمه ده فکر وکړې دا کار وشو د اندېښنې وړ خبره نشته ښاغلي هر څه سم دي موږ به خپل ځای ته لاړ شو راځه ارزو چې ځو له دې وروسته ته دې کسانو سره کار نه لرې ته نو څوک یې تاسې څوک یئ زه د دې جلۍ ورور یم ما خوشې کا یوه شېبه صبر وکئ ارامه اوسئ وګورئ په دې وروستیو کې ارزو باندې ډېرې سختې ورځې راغلي حالت یې هېڅ ښه نه دی تاسو په دې باندې پوهېږئ زه ارزو له ډېره پخوا پېژنم زما په مخ کې رالویه شوه ډېره مننه خو اوس باید له ما سره لاړه شي راځه نو دا سړی په خبره نه پوهېږي راځه چې لاړ خوشې مې کا ارزو موټر ته موږ سره یوه شېبه دلته راشه دا سړی موږ ته مزاحمت کوي خوشې مې کا مزه ارزو تا ته وای ارزو مزه وروره څه کوې مزاحمت مه کوه وګوره وروره صبر وکړه ارزو دوی تا ته دوکه درکوي ارزو مزه ارامه اوسه وروره ته ښه یې وروره ډاکټر ته دې بوځم سمه ده وروره زه ښه یم خپل کار وکړه ما پرېږده وروره هغه کسان یوازې مه پرېږده اوبه لري که ډېر دې زړه کېږي ته ورشه ما یوازې پرېږده کار لرم وروره وبخئ دا لکړه خو مې راکړه خدای دې درنه راضي وي واخله وروره ډېره مننه کوم وروره ډېره به درته سخته وي 6 میاشتې کېږي چې دې حالت کې یم خو اوس هم نه یم عادت شوی ورور جانه په پښې دې څه شوي پوښتنه مه کوه وروره څه ووایم حقارې کې زه کومانډو وم خاینینو راته لومه ایښې وه شفا دې وي وروره زموږ له ډلې 4 کسان شهید شول د هغوی له ډلې یوې دلته ښخ دی د هغه لیدو ته راغلی وم هر ځله مې خورم له ما سره راځي خو هغه اوس کار کوي یوازې راغلم ښه دا کار څنګه وشو ها د شپې ناوخته یې په قرارګاه برید وکړ یو جګړن مو درلود د قرارګاه قومندانو باور وکړه د هغه له امله موږ ټول له مرګه وژغورل شو هغه جګړن په یوازې ځان 20 کسه له منځه ویوړل
له خپل ځان نه تېر شو. خاینانو هغه په راکټ وویشته. که هغه نه وای لږ تر لږه 20 کسان به مو شهید شوي وو. ته د جګړن لیدو ته راغلی دی؟ هو. که وس کې مې وی نو هره ورځ به راتلم. په کور کې 2 ماشومان یتیمان پاتې دي. څه وایې؟ د هغه وروستۍ خبره مې په خپلو غوږو واورېده. ویل ملګرو حق مو راوبخئ. خدای دې دا ملت تل ژوندی وساتي او له درد و غمه دې لرې ولري. سلام نه ملګرو، که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ، نو راځئ له موږ سره ملګري شئ. د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي. ملګرو دلته ویډیو سره راشئ، دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي، کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ. خدای دې هغوی ته سزا ورکړي هېڅ ظلمونه نه خلاصېږي. ډېر زره کسان مو شهید شول. دا څنګه بلا ده او څنګه به ترې وژغورل شو هېڅوک نه پوهېږي. زمریا موږ نه کومه غوښتنه لرې؟ ژوندی اوسې وروره. بخښنه غواړم سر مې دې په درد که. خدای دې زموږ په ټولو شهیدانو ورحمیږي. ته هم په ځان پام کوه. ژوندی اوسې. وګوره وروره، په خپلو سترګو دې یو غازي ولید. هېواد کې داسې ډېر ځوانان شته. ته د غچ خبرې کوې. آیا ستا غچ دی ها؟ او د هغوی غچ هېڅ هم نه دی. له مخې مې لرې شه خیري. وروره صبر وکړه. وروره مزه اجازه نه درکوم. وروره صبر وکړه. څارګر صاحب وروره، تر څو چې ما د ټایر لاندې نه کې چېرته هم نشي تللی. خیري وګوره، تا به د ټایر لاندې کړم، بیا به زه لاړ شم. له مخې مې لرې شه. ما خپله پرېکړه کړې ده. لومړی ما ووژنه، بیا لاړ شه څارګر صاحب. خدای دې وبخښي. ډېر پام کوئ هلکه. هله زر کوه کامره روښانه کړه. دې خوا نه انځورونه واخله. نه کېږي. خیري وایم له مخې مې لرې شه. نه ما موټر لاندې که، بیا لاړ شه. اوس چې دومره په اړه فکر کوې، لاړ شه نجیب امیر ته خبر ورکړه. هغه به یې مخه ونیسي که نه؟ نه کېږي څارګر صاحب، دا ستا کار دی، یعنې زموږ کار دی. دا کار یوازې ته په ښه توګه حلولی شي تر څو چې هغوی حرکت کوي. اوهو موږ به بېرته رارسېدلي یو. خیري ما ته وګوره. سمه ده. ښه نو زه هم در سره ځم. نور درته نه شله کېږم. هلکه دا ته څومره شله سړی یې ها؟ هېڅ زما شا نه پرېږدې. د کانګو ناروغۍ په څېر یې. نور نو نه پوهېږم، زه هم در سره ځم. هله حرکت وکړه. هله ګوره ډېرې خبرې به نه کوې. سمه ده راځه چې ځو. څارګر صاحب یوه کلمه مه نه وایې خیري. هله نو څارګر صاحب، هله نو. غلی شه که نه، غلی شه. خدای دې د زړه صبر درکړي. هېواد دې ژوندی وي. مننه. آفرین زویه، هېڅ دې نه ژړلي که نه؟ هېڅ مې ونه ژړل. زما پلار شهید شوی، جنت ته تللی. زه چې لوی شوم عسکر کېږم او هېواد ته خدمت کوم. زه هم د خپل پلار په څېر جنت ته ځم. اړتیا نشته ډېر وخت په تمه پاتې شي. دا هم د خپل پلار څنګ ته یې ورلېږه. که یوه کلمه هم در نه واورم، دروازه خلاصوم، موټر نه دې لاندې غورځوم. سمه ده. د شپې ناوخته یې په قرارګاه برید وکړ. یو جګړن مو درلود، د قرارګاه قومندان. باور وکړه د هغه له امله موږ ټول له مرګه وژغورل شو.
هغه جګړن په یوازې ځان 20 کسه له منځه ویوړل. له خپل ځان نه تېر شو. خاینانو هغه په راکټ وویشته. که هغه نه وای لږ تر لږه 20 کسان به مو شهید شوي وو. د هغه وروستۍ خبره مې په خپلو غوږو واورېده. ویې ویل حق مو راوبخئ ملګرو. خدای دې دا ملت تل ژوندی وساتي او د درد و غمه دې لرې ولري. څارګر صاحب لاره دې غلطه کړه. کمر بورګاز خو دې خواته دی. نه سمې خواته تاو شوم. د شهید جنازې خواته هم دا لاره تللې. یو سر دی چې باید ځان سره یې واخلو خیري. وروسته به بیا پیساګوردې پسې ورشو. زنده باد. ته زما رایې ورور جانه، زما رایې یې، زما رایې یې. زه پوهېدم، والله پوهېدم چې ته تاوېږې. زما رایې، زما رایې. بیخي ډاډه وم. یو کس راغلی. څوک دی عاقف دی؟ فکر کوم هغه دی. راکه راکه چې زه یې هم وګورم. راکه ارامه اوسه مینیکا. همدا ځای دی. ښکته شو. دا تمامي نه وه. نجیب له هغه نه مخکې راغی. ته دلته یې؟ دی نو له کومه شو ها؟ لومړی باید عاقف راغلی وی. اوس نو څه وکړو ملګرو؟ نیت مو چاته و او قسمت د چا شو. په تمه کېږو عاقف به هم راشي. الله الله، دلته خو هیڅوک هم نشته. ها دا ځای دی څارګر صاحب. خلک د جنازې لمونځ ته درېږي. هله بیړه وکړه. عاقفه ته دلته یې؟ زه نجیب عامر یم. یوازې در سره خبرې کوم. که غواړې وسله مې هم لرې کولی شم. عاقفه نجیب دننه کېږي. عاقف هم رانغی. که بام ته یې پام شي بیا امکان نه لري. هله بام ته چاودنه ورکړه. لږ تر لږه نجیب نه خو به وژغورل شو. ښاغلیه تاسې پکې څه وایې؟ آسنم یو مرغه قفس ته ننوته، بل مرغه به مور ننوځي. هله عاقفه بیړه وکړه. زر راشه هله. ورور جانه څه ډول سړی لټوو؟ نه پوهېږم، خو په لوړ ګمان باید ووایم چې بېنوره خیرن او بې شرفه سړی لټوو خیري. مخې ته دې ګوره که نه وروره. په دې بای کې به ارزښته څه دي که څنګه؟ تا پورې اړه نه لري وروره. باکس مې راکړه. واخله. مهرباني وکړئ. هغه بې شرف هلته دی. د خدای لپاره لمونځ، د رسول الله لپاره صلوات او د مړي لپاره دعا کوو. اقتدا وکړئ امام پسې. ټول دې نیت وتړي. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر.
ښه غوږ ونیسه سپیه دا په سرکایا کې د شهید شوي برید لپاره موږ ډېر بې پروا یو ډېر بې پروا باید دا نه کا فکر کوم ټوټې ټوټې شوی خانه واسه وکړو زما پان مناسبه کلمه معامله ده له لوی انجمن سره به د راکړې ورکړې یوه معامله وکړو که بل ځل داسې یو کار تکرار شو ورور جانانو پلاره هغه خو مې پلار دی پلاره سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې